الله رب العالمین به هغه خلق چې زما د جلال او د عزت د وجې نه د یو بل سره مینه او محبت کړی دی نن به زه د خپل عرش د سوري د لاندې کړمه داسې ورځ ده چې سوری به نه مګر سوری د الله رب العالمین به نو زمرونو د مینه محبت د مسلمانانو خپل مابین کې ورورولي دا دومره یو بهترین شی دی د دې فضایل چې څوک واوري به صرف د مسلمانانو سره د الله لپاره ورورولي کوي تپوس به کوي بل کار باندې کوي یو حدیث کې راغلی په روایت د ابو هريره رضی الله عنه وایي چې کله د قیامت ورځ شي وایي الله رب العالمین به اعلان وکړي حدیث ته سوچ کوئ اين المتحابون بجلالي هغه خلق څه شو چې زما د جلال د وجې نه زما د عزت د وجې نه د یو بل سره هغوی مینه محبت که ورورولي کوله او الله رب العالمین به وایي اليوم اضلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي الله رب العالمین به وایي هغه خلق چې زما د جلال او د عزت د وجې نه د یو بل سره مینه محبت کړی دی نن به زه د خپل عرش د سوري د لاندې کړمه داسې ورځ ده چې سوری به نه مګر سوری د الله رب العالمین به هغه خلق چې خالص د الله د رضا لپاره د یو بل سره مینه محبت کوي ورورولي کوي د یو بل تپوس کوي الله رب العالمین به د عرش د سوري د لاندې کوي بل روایت کې راغلی په روایت د معاذ بن جبل رضی الله عنه چې دا حدیث قدسی دی المتحابون فی جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وای هغه خلق چې د الله رب العالمین دپاره یو بل سره مینه محبت کړی دی ورورولي کړې ده وایي د دې خلکو دپاره به منبرونه او د نور او د رڼا منبرونه به او داسې منبرونه به یغبطهم النبیون والشهدا انبیا او شهدا به ورته پسخېږي چې کاش موږ په دغه منبرونو باندې ناست وای هغه خلق چې د الله لپاره د یو بل سره مینه محبت کوي ورورولي کوي دا خلق به الله رب العالمین د قیامت پر ورځ د نور په منبرونو باندې کښېنوي دا څه وړه خبره ده زمرونو دا ډېر مهم عبارت دی خو لیکن ابلیس علیه اللعنت شیطان نن زموږ نه ورکلی دی نن یې مسلمان د مسلمان دشمن کلی دی مسلمان بل مسلمان د په زړه کې کینې ساتي بغضونه ساتي یو مسلمان به داسې پیدا نه کړي مؤمن مسلمان سره د الله دپاره مینه محبت دي دا مینه محبت د الله لپاره کول دا پسان باندې لازم کوي خاص خلکو سره د الله رب العالمین دپاره مینه کوئ محبت کوئ دا داسې عمل دی چې د قیامت په ورځ به دې ته انبیا پسخېږي شهدا به پسخېږي زما ورونو